نبی علیہ الصلوۃ والسلام په حدیث کې فرمایي و اذا صلى احدكم للناس فليخفف فان فيهم السقيم والضعيف والكبير واذا صلى احدهم لنفسه فليطول ما شاء. بخاری شریف حدیث ته حضرت ابو هريره رضی الله عنه د الله رسول صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایو چې کله تاسو نه یو کس هغه د یو قوم امامتی کوي امامي او هغه دا پکار چې هغه خپل موږ چې کم دی هغه مختصر کی د دې لپاره چې بدی کې بیماران دي کمزوري دي مشران خلق پکې دي نو موږ به چې کم دی هغه ډېر طویل او اوږد نه کوي چې ستا په وجه باندې چې کم دی خلکو ته تکلیف ورسېد. حدیث دا معنا هم نه د مراد چې ته همیشه داسې مختصر مونځ کې چې ټول عمر چې کم دی په لنډو صورتونو باندې او په رکوع په سجدو کې چې کم دی مختصر تسبیحات وي. دا معنا د حدیث نه هم نه مراد خو قوم به چې کم دی هغه به هم نه تنګي چې ستا په وجه باندې یو کس چې کم دی هغه د مونځ نه بند کړی شي چې یاره پلانې اوږد مونځ کوي او موږ نشو ودرېدی نو داسې به هم نه کوي. خلکو له به چې کم دی باعث د فتنې هم نه ګرځېږي چې ستا د وجې نه چې کم دی بیا خلک جمعات ته مانځله نه راځي. ځکه قیس ابن حازم وایي ما ته چې کم دی ابو مسعود انصاري رضی الله تعالی عنه وفرمایل چې د الله رسول صلی الله علیه وسلم په خدمت کې یو کس حاضر شو نبی علیه الصلوۃ والسلام ته وفرمایل او دا کس چې کم دی حضرت ابی ابن کعب رضی الله تعالی عنه دی وایي د الله رسول صلی الله علیه وسلم ته وفرمایل چې زه د سحر مانځنه چې کم دی د پلانی کس تلاس چې کم دی د سحر مانځنه نه زم مجبوران چې کم دی زه هغه یوازې کوم ځکه چې هغه ډیر زیات اوږد مونځ کوي او هغه زمونږ د وس نه بهر دی موږ دومره اوږده مونځونه چې کم دی هغه نشو کولی. نو ابو مسعود انصاری رضی الله تعالی عنہ چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې مبارک خطبه ورکړه وایي چې ما چتم د الله رسول صلی الله علیه وسلم دومره چې کم دی هغه په غوسه کې چې کم دی هغه غضبناک نه ولیدلی لکه په دغه ورځ چې ما څومره ولیدو. او په خطبه کې دا وویل چې په تاسو کې بعضې خلک داسې چې هغه الله والا چې کم دی هغه د جوماتونو نه ځغلوي او د جوماتونو نه لرې کوي او تاسو داسې شی مه کوئ. کله چې تاسو مونځ کوئ نبي علیه الصلوۃ والسلام ورته وفرمایل چې تاسو مونځ هغه مختصر کوئ د دې د وجې نه چې په دې کې به ضعیفه خلک وي کمزوري خلک به وي بیماران به وي یا چا به چې کم دی ضرورت او حاجت وي دې د وجې نه به چې کم دی مونځ دومره نه اوږد کړې چې هغه خلکو ته باعث د فتنې وګرځي او ته خلکو ته چې کم دی باعث د فتنې وګرځي او ستا د لاسه چې کم دی بیا خلک جومات ته نه راځي. دغه صحابي چې کم دی دغسې حضرت معاذ رضی الله عنه هم مروي دی چې د هغې حدیثو خلاصه دا ده چې ده به چې کم دی د ماخوستن مونځ چې کم دی هغه به یې اوږد کاوه یو به یې ناوخته کاوه بل به یې اوږد کاوه. ورځې چې کم دی سورې بقره چې په کم دی شروع کړل په مقتدیانو کې چې کم دی یو مقتدي هغه روان شو ځکه چې هغه ټوله ورځ کار کړی و مثلاً ځانه شاته ودرېد دا خبره چې کم دی د الله رسول صلی الله علیه وسلم ته ورسېده چې پلانی دی چې د مونځ نه تللی و نو هغه راوغوښت ویل ته ولې دا کار کوې نو ورته یې وویل تا ولې دا مونځ پرېښه نو هغه ورته وویل چې معاذ رضی الله عنه چې مانځه ته مخکې شو نو دومره اوږد مونځ کوي موږ ټوله ورځ چې کم دی کارونه کړي موږ ستړي شوي موږ دومره اوږده مونځونه نه شو کولی. نبي علیه الصلوۃ والسلام معاذ رضی الله تعالی ته سخت غوسه شو ورته ویل افتان انت یا معاذ معاذ ته د خلقو د پاره چې کم دی د فتنې سبب ګرځي خلک چې کم دی هغه ته په فتنه کې اخته کوي دا چې خلک د جمع مونځونه پرېږدي او لاړ شو ځانه مونځونه شروع کړي ستا د وجې نه دا شی مه کوه مونځ چې کم دی هغه مختصر کوه او جامع مونځ کوه مختصر مونځ همداسې نه چې هغې کې چې کم دی د رکوع او د سجدو چې کم دی خیال ونه ساتلی شي نه مونځ به مختصر کړي او رکوع سجدې به چې کم دی هغه په صحیح طریقه کې نبي علیه الصلوۃ والسلام ورته وفرمایل چې والشمس وضحاها واللیل اذا یغشى والضحى واللیل اذا سجى سبح اسم ربک الاعلى دا سورتونه چې کم دی په مانځه کې وایي د دې د وجې نه چې ستا په وجه خلک چې کم دی هغه د دین نه ونه تښتي او هغه د جمع مونځونه پرې نه دي. نو زمونږ به د علاقو کې چې کم دی هم اکثر خلک چې کم دی هغه دومره اوږده مونځونه کوي د سحر په مونځ کې چې کم دی سوره یاسین شروع کړي یو لګیا ډېر شی خلکو نه چې کم دی موږ واورېده موږ د سحر مانځه نه ځو ولې یاره قاري صاحب چې کم دی ډېره اوږده جمع کوي سوره یاسین شروع کړي پای کې څوک چاته ودرېدی شي موږ له خوب راځي د دې د وجې نه باعث د فتنې نه ګرځئ. نبي علیه الصلوۃ والسلام سخته منع فرمایله چې تاسو به باعث د فتنې نه ګرځئ مونځ به چې کم دی هغه به مختصر مونځ کوئ د دې د وجې نه چې خلک ستاسو د لاسه چې کم دی جمع پرې نه دي ځکه چې په دې کې به بیماران خلک هم نن سبا چې کم دی اکثر خلک بیماران د معدو بیماران دي هغې ته چې کم دی تکلیف وي نو
ته به چې کوم دی مونځ مختصر کړې او دا خبره به هم ده که چې یاره په دنیا په کارونو کې چې کوم دی څومره غونډه ورځ لګیا یي او په هغې کې به ګڼټو انتظار کوي چې د الله عبادت ته راشي انتظار نه شي کولی. نه دا خبره نه ده. که دا خبره وې پیغمبر علیه الصلاة والسلام به چې کوم دی کومو صحابو چې مونځونه پرېښو نو هغوی ته به یې ویلي وی که نه چې ټوله ورځ کار وکړئ او ټوله ورځ د دنیا لپاره مصروفه یې لمانځه کې مونږ ده ودرېږئ که نه. نبي علیه الصلاة والسلام ته دا خبره ونه کړه، لهذا دا خبره غلطه ده. خو مونځ به چې کوم دی هغه به مختصر کړي چې تا په وجه باندې چې کوم دی هغه خلک تنګ نه شي او هغه مونځونه پرې نه دي. باقي دغه اعتراضات کول چې د دنیا لپاره ځان مصروفه کړی هغه د هر سړي خپل ایمان دی. خو ته به چې کوم دی په حدیث باندې عمل کوي ځکه چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام سخته منع فرمایل دی. نو که هر یو کس چې کوم دی په تاسو کې هغه جمع ته مخکې شي نو مختصر جمع به کوي او مختصر جمع په داسې حال باندې کوي چې په هغې کې رکوع او سجدې د هر څه چې کوم دی د قرات د هغې خیال وساتلی شي. الله سبحانه وتعالی د عمل کولو توفیق راکړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.